کوم د الله د لوی نوم نه چې بخونکی او مهربان دی. موږ نن بیا د ذوق کاروان د پاڼې نه د فیسبوک او د یوټیوب په پاڼه تاسو ته حاضر یو او نن به په یو بل ګلوکاره باندې خبره کوو چې نامتو ګلوکاره ده چشتي چمن جان. په هغې به خبره کوو خو اول د هغې یو ریکارډ اورو، د هغې نه پس په هغې بیا خبرې یو څو کوو. जमाल बांधी अशोका जमा पन्ना तुसादी का राजा दुनिया जमा पवनो तुझी दूर ऊपर फरियाद ना राजा राजा दुनिया जमा पवनो तुझी दूर ऊपर फरियाद ना राजा खुदी दूर पदिल बारा जमा गमनो की तारा रात दिन यारनु जत्ता दतारा ऐ बको मा कुसना राजा राजा दिन यारनु जत्ता दतारा ऐ बको मा कुसना राजा बाबा की उम्र खुशहाली जा जमान नूर महबती जा राजा दुनिया में सबर करो पूरा बस्ता की दुनिया राजा राजा दुनिया में सबर करो पूरा बस्ता की दुनिया राजा राजा दुनिया खुदा बनता और राजा तू बनूर बनना
تاسو ریکارډ واورید د چشتي چمن جان. د چشتي چمن جان خاندان چې وو نو دا د پینشتار نه د مشران راغلي او په ټوپای کې چې کوم دی نو دیره شو ځکه چې د صوابای خاوره ډېره زرخیزه ده او د صوابای خلک ډېر میلمه دوست او وفادار او ډېر زیات کارنده خلک ته او خلکو سره مینه کوي محبت کوي. نو په ټوپای کې دی ډیره شو او د پلار نوم د دې عزت استازو او د تره نوم یې چې کومونو لذت استازو چې دواړو به سرندې غږولې. هغه زمانه وه چې په پښتو غزلو چاربیتو ولسي سندرو کې به د سرندې ډېر ضرورت و. لکه څنګه چې ګلو خوشو په سرنده باندې استادانو نو دغسې عزت او لذت استاز دواړه د سرندې استادانو. د موده تېرېده او په دغه ټوپای صوابای زیدا مرغوز مانیرای وغیره وغیره کلو کې به زروبای کې د ټنګ ټکور پروګرامونه کېدل. لذت او عزت دواړه به مجلسونو ته تلل او په حجرو کې به ټنګ ټکور خلکو ته پیش کو. دغه دور تېرېده. د لذت استاز درې لوڼه وې. د یوې دغه نوم و صبر نیسا نوم و، د بلې نوم میرالنسا او د یوې نوم بخت النسا و. بخت النسا چې وه نو دا د نامتو ګلوکارې کیشور سلطان مورم وه او دا لږې لویې وې. دی به په میپلو کې مجلسونه کول. دغه زمانه وه چې د عزت استاز یو لور پیدا شوه چې هغې له یې نوم کېښود ختم النسا. ختم النسا د عزت استاد لور وه او بعد کې د هغې نوم شو چشتي چمن جان. هغې ځان له خپله نوم دا خوښ کړ چې چشتي چمن جان به زما نوم وي. چشتي سلسلې سره تعلق و. وایي چې د 12 کالو شوه نو په کورونو کې به پخوا خادی وي او هغې له به دا تلاو کورونو کې به تمبل سره سندرې وي. د 1925 خبره ده چې په مردان کې ټول ګلوکاران فنکاران دیره نو عزت او لذت دواړو کډه وکړه او لړه مردان کې دیره شو. دغه زمانه وه. راځو خپلې خبرې له په مردان کې ډېر ښکلي ښکلي فنکاران دیره وو. دوی هم کډه وکړه او هلته کې لړل. د روانې صدای 1912 کې چشتي چمن جان پیدا شوې ده د عزت استاز کره. او دغه زمانه کې بیا چې مردان ته لړل نو بیا د پیغلتوب په درشلو لاړه وه او چشتي چمن جان د ګډا هنر هم داسې زده کړی چې هغه د هغې ثاني په هغې کې نه وه. خو ویلی کېږي چې هغې به ګډېدل کول او سندرې به هم وي خو بغیر د مخ نه او بغیر د ګیټو نه د هغې بدن چا بل چا نه ولیدلی. ډېره عزتداره ښځه وه. او بله چې کومه ده نو دغه زمانه وه چې باجې غږونکې امتی به یې ورته وي امت حسین استاز. دغه زمانه کې هغه د باجې ښه استاز و. بل د باجې استاز چې کوم دی د نامتو ګلوکارې زیې دلبراج دا د نظیر جان د نامتو ګلوکارې زیې او دی دواړو به ورسره باجه غږوله. ډیلي ته لاړی. هلته بل ډیلي کې چې کوم دی نو په دغه کپنو کې چې کوم دی ډېرې نغمې په دغه تورو کاکوړو کې خوندي کړې. ورسره استاد صاحبزلي خان مظفر او
دای سره ډېرې سندرې ویلي، مهرالنساء سره، ختم النساء سره، دا صبر النساء سره، د ټولو سره سندرې ویلي. دا یې د تره لوڼه وې او دی ورسره چې کوم دی نو استادانو دی باجي ډوکړې به ورسره لګولې. بیا په انډیا کې په ریډیو کې چې کوم دی نو سندرې ووې او د هغې نه پس چې کوم دی نو بیا دی سموده په مردان کې و. د مردان نه پس بیا هغه دی لړه پېښور ته، او پېښور کې چې کوم دی بیا دا واده شوي وه. یو باجي یو استاد و، هغه ته به یې وي ګلومت د دې خاوند و او هغه به ورسره باجه او جوړی بیا ډېره برابر شوه. بیا د دې نه چې کوم دی والي سوات لم چې کوم دی مجلسونو له تللې را او دغه لم تللې را، د دیر نواب لم مجلسونو له تللې را، په تیره د افغانستان ته هم دوره کړې را، هلته کې هم چې کوم دی نو مجلسونه کړي دي او د افغانستان د ریډونه هم کړي دي. بیا چې کله پېښور کې ټیشن جوړ شو نو په دې کې لایو پروګرامونه هم ډېر کړي دي، نیغ په نیغه سندرې ډېرې ویلي دي. د سندرو انداز یې نشته چې زه تاسو ته وایم چې پلانکای ویلې را، چې پلانکای ویلې را. بیا یې په دغه زمانه کې بعد کې خاوند مړ شو او دې د مجلسونو نه لاس واغسته او بیا خاوند یې نو او د دې یو زیو د هغه نامه مې اوس د دې خیال نه وځي، هغه نامې اسان نوم یې خو زما د خیال نه ووته. یو زیو خو هغه به دا پن نه خوښو او هغه به دوکانداري کوله، خپله پیشې دغه وه دوکانداري به یې کوله. بیا اخري کې دا چې کومه ده نو کشور سلطان کره به پاتې کېده او هغې پرورش ول اخري کې ول هغې کړی دی. په 1975 کې بیا ریډونه سندرې هم بس کړې او کشور سلطان به وله چې کوم ده نو پالنه کوله. دا ګلومت چې و نو دا د کشور سلطان خپل ماما هم او دا یې چې کومه ده د مور د تره لور هم وه، ځکه چې بخت النساء چې وه نو دا د کشور سلطان خپله مور وه او دې ته به په هغه زمانه کې مردانۍ وې. خلکو به وي مردانۍ راغلې ده پلانکي ځای ته پلانکي ځای ته، خو واحد دا ښځه وه چشتي چمن جان، دا واحده ښځه وه چې چا به بوتله نو موږ په ساده پښتو کې وو ورته به وي چې میدان به دوره راکې د ټولو فنکاران نه د دې میدان سیوا و. لکه چې چا به وي 100 روپۍ نو د دې به 1.5 سلو، چې چا به وي 200 نو د دې به 300. دا په دې لکه چې کوم دی نو ریکارډ قایم کړو. بله خبره دا ده چې په دغه زمانه کې اخري عمر کشور سلطان سره و، دا د هغې د مور د تره لور هم وه او ډېر عزت خاطرې وله کو او په 1988 کې وفات شوې ده او د پېښور په لویه هدیره کې د باچا جان د شاه عبدالستار باچا جان صاحب په مقبره کې خاورو ته سپارلې شوې ده او دا په کور دی نور شي او خدای دې وبخي. دا په زنانو کې نامتو ګلوکاره وه. بیا راتلونکی پروګرام به په داسې یو شخصیت کوو چې په استاد مظفر خان باندې به کوو او د زنانو کې ما وی راشه په یو باندې پروګرام وکړه. نامتو زنانه فنکارانې تېرې شوي دي، نظیر جان دا وسره بالله نګار سلطان دا داسې ډېر شی تېرې شوي دي چې د هغې ثاني نشته. خو مونږ وکړه د زنانو پکې یو راولو او د زنانو پکې یو راولو او د سړو پکې 2-3 راولو. اوس د چشتي چمن جان یو ریکارډ واورئ او د هغې نه پس اجازت غواړم. والسلام. نقدني كابرات بنتا جانا نتا بنتا وصل قهرمان راغلي وصل قهرمان راغلي
سترګو په زړه خړلې یما زما سترګو په زړه خړلې یما वासड़ले मां दादी वासड़ले दिलदार दा करम समापा दाता कसमनी हाका बंत करले मां बंत करले जन्नती तकावजले मां जन्नती तकावजले दूसरा करती भले मां दूसरा करती भले बनता बड़ा कर बनता जाना मन पे भी बनता वकल कहाँ मान रहा है मां वकल कहाँ मान रहा है